السلام علیکم څنګه یاست جوړ یاست کلاس بخیر اشرف بیاس وخت منظر ځایکم د ډایرکټ په سبجیکټ خبرو کې سبجیکټ مرچی سره خاصه د سیمن انالیسیس پارت 2 دی سیده په دې کې زه صرف او صرف تاسو د ریپورت مطلب درښایم یا ریپورت ته څنګه ورکړئ یعنی د ریزلټ ته څنګه ورکړئ او د دې لپاره چې کوم کمنټ استعمالیږي یا ریکمنډز کوم چې د دې لفظونه لکه دا نورموزو سپرمیا ټیټروزو سپرمیا نکروزو سپرمیا ایزو سپرمیا اولیګوزو سپرمیا استینوزو سپرمیا اولیګو استینوزو سپرمیا کریپټوزوسپرمیا فولیزوسپرمیا اسپرمیا هایپوسپرمیا هایپرسپرمیا هایپرویسکوسیټي یا هایپوواسکوسیټي دا کمنټ ګرځ درشم سیده خالی رپورټ ور دا کمنټ درشم سیده په دې کې ول په پارت 1 کې ما ټوټل پر دې باندې ویډیو جوړ کړی ده چې د دې ټیسټ څنګه کیږي او په کوم پروسیجر کیږي سیده خالی د رپورټ مطلب ور دغه درشم اوس په اول واري د تک د مخ څخه په کوچنی جمله به سره د خلاص کوم سیده دا کله مخ ته بیا رالی و په پیاد وسته دا کم منی یا دا کم فلوټ چې دی دا کم اوبه چې دی دا پر دوو برخو تقسیم شوی دی سیده یو د سپرمټوزا یو د سیمینل فلوډ پلازما سیده نو دلته بیا زه دوه لفظونه استعمالوم سیده سپرم سیلز یعنی سپرم حجرې یا سپرمټوزا یا سیمینل پلازما سیده پلازما و یا سپرم سیل دا په یاد خالی په مخ په یاد وساته سیده سپرم سیل جلا سیل دی جلا حساب دی او پلازما چې د دې سره کوم چې کیمیکل یا کوم اوبه چې دی هغه دی سیده دې باندې ما په پارت 1 کې سټیټ سر د خلاص کړی دی سیده دلته زه په دې درته وایم چې هلته بیا مخ ته سر په خلاص دی سیده راځئ چې مخ ته ځو سره د دې پر اول کمنټ چې استعمالي هغه څه وایي کېږي نرمو زوسپرمیا یعنی ټوټل سپرموار شي چې دی هغه نارمل دی سیده دوم کمنټ د دې پر استعمالیږي ښه کوم دوم نمبر چې دی هغه ته وایي کېږي ټیراټو زوسپرمیا یا ټیراټوسپرمیا په نامه باندې سیده نو دا په چې موږ ته راشي په دې کې موږ ته مارفولوژي راشي ده مارفولوژي چې شته مارفولوژي موږ ته د یا د سیلز یا د حجرې هره حجره چې د هغه شکل د هغه قد د هغه سره که یو لکۍ و د هغه لکۍ د هغه سر د هغه جوړښت دا ټوله په دې کې موږ ته راښیي سیده چې یاره په دې کې خو به کومه مسله نه وي یا که مسله را روانو بیا د ټیراټوزوسپرمیا یا ټیراټوسپرمیا په نامه باندې دا کمنټ ورکوي سیده راځئ چې دریم نمبر ته چې شوی کېږي نیکروزوسپرمیا نیکروزوسپرمیا کمنټ هغه وخت ورکوي چې ګرده مړی یعنی آل ډیټس وي یعنی ټوله مړي یا د 15% څخه زیات مړي نو هغه ته بیا وایي کېږي نیکروزوسپرمیا کمنټ ورکول کېږي سیده راځئ چې مخ ته ځو ایزوسپرمیا بیا د چیز لپاره استعمالیږي ایزوسپرمیا چې یاره اوبه خو لري لیکن په دې کې چې کوم سپرم دی سیلز چې دی هغه بالکل نشته پکښې کې هېڅ سیلز نشته یعنی نو سپرم پکښې کې دی په دې کې هېڅ سیل نشته موږ ته په ژبه کې وچ دی ته وایي سیده او مخ ته ځو اولیګوسپرمیا یا اولیګوزوسپرمیا دا چې دی دا بیا موږ ته د سپرم کم تعداد راشي یعنی لو سپرم کاونټینګ موږ ته راشي چې کوم سپرم موږ کم شمارلی یعنی تر 15 میلیونه کم راشي لکه 15 میلیونه 2 میلیونه 3 میلیونه راشي نو دې ته بیا وایي کېږي اولیګوسپرمیا یعنی کم را روان دي یا اولیګوزوسپرمیا ورته وایي سیده یو دی اسټینوسپرمیا یا اسټینوزوسپرمیا نو د دې مطلب دا دی یعنی ریډوس سپرم منټلیټي یا سلو یعنی کرار یې هغه کمزوري یي د هغه حرکت کم یې موږ ته چې کوم د ده په د مایکروسکوپ کې وګورو چې د ده حرکت بالکل کمزوري سست روان نو هغه ته بیا اسټینوزوسپرمیا وایي کېږي سیده یا سپرم کمیږي سیده هغه ته دا کمنټ ورکوي سیده او بل راځي دا چې دا کوم زوس دا نور درته وایم دا په در کې راځي دا که ته زده کړې پر مثال خاص دغه نه دی که زده چې زده یې کړې خو ډېر ښه دی که نه یې دونه خاص دماغ مه په خرابوه سیده یو دی کرپټوزوسپرمیا کرپټوزوسپرمیا او اولیګوسپرمیا یو رقم دی سیده دا دوه درې دانې چې په ګرد فیلډ کې ته وینې هغه ته وایي کېږي یعنی کرپټوزوسپرمیا او بل دی اسپرمیا هم د ایزوسپرمیا په رقم دی یعنی سپرم نسته پکښې کې بس تا لیکن سپرم نسته سیده یو دی هایپوسپرمیا هایپو هغه ته وایي چې د ده کوم اوبه چې دي دا اوبه یې دي دا فلوډ پلازما چې ما وختي درته وویل سیمینل هغه کم وي
یو دی هایپر سپرمیا، دا بیا د دې دا دی دا اوبه چې دی هغه زیاتې دي، څه دا اوبه نه دي امني هغه زیاته دي، لیکن سپرم کم دي اوبه زیاتې دي. یو دی فولیزوسپرمیا. فولیزوسپرمیا یعنی چې تر 350 میلیون پورته شي سپرم، کوم سپرم کاونټ چې دی هغه چې تر 350 پورته شي زیات را روان دي، نو هغه بیا پولیس زوسپرمیا هغه ته وایي کېږي. څه ده بل دی هایپر ویسکوسټي. هایپر یعنی زیات خټواله شي یا زیات چې غاز کوي، او یو دی هایپو ویسکوسټي یعنی د ده کم ویسکوسټي راشي، یعنی کم چې غاز نه کېږي لکه اوبه داسې ډراپ ډراپ چوه کېږي، هغه ته بیا دا وایي کېږي. یعنی دا کمنټ و دا حساب د ده دپاره استعمالیږي. اوس راځو رپورټ به ته څنګه ورکوې. رپورټ پر دوه قسم دی. یو رپورټونه چې و پخوا چې ورکول کېدل هغه به ټوټل بس یو نارمل رپورټ یو کوچنی یو څو آپشنه به پکښې ورکړي وو هغه به یې ورکړل، لکه دا چې دا په ویډیو کې به وینې په هغه کې زوسپرمیا هم داسې معلومېږي او ترتیب یې ټوله داسې معلومېږي. ګوره نارمل داسې کوچنی په دې کې دونه خاص شیان نشته، په دې کې دا لږ د مقدار دونه مثال مکمل دغه ډیټا نه ده ور اچولې. یو دی 5th editions رپورټ. 5th edition کې بیا چې راځي په دې کې بیا ښه سم داسې منظم رپورټ جوړ شوی او تا که ورکوي هم داسې منظم رپورټ به ورکوي. یو دی سیمپل ډیټا، یعنی کم سیمپل چې تا راوړی دی هغه ډیټا به دلته اول سره نوټ کړې. مثال ته 100 ورځې پرهیز کړی دی هم بلسري نه ده کړی، 15 ورځې د ده نارمل دی، یعنی د 200 ونیسي در 9 یا د داسې 15 پورې نارمل دی. کلیکشن ټایم څو دی، یعنی په کم ټایم باندې تا د سیمپل ځینې اخیستی دی، یعنی کلیکټینګ ټایم څو دی، د دې سیمپل تا پر کم ټایم ځینې راخیستی دی او پر کم ټایم په ده باندې تا کار شروع کړی دی. انالیسیس دا به داسې لوړ په دا لین کې ورکړي. بل دی فزیکل کریکټرز. فزیکل کریکټر چې دی مثال ته اوس ګوره په سترګو چې لیدلي حالات کم شان تا لیدلي سي ده هغه پکښې ورکوی سي ده، نو هغه اپیرنس دی. اپیرنس چې دی د ده بڼه ښیي، یعنې د ده کوم رنګ څنګه رنګ دی، د دوی په کوم انداز دی، لکه ویسکوسټي په رقم سي ده، نو هغه ته نارمل ورکوه داسې په منظم رپورټ باندې. پر دې باندې ما ویډیو جوړه کړې ده چې اپیرنس څنګه جوړېږي او د دې ټیسټ څنګه کېږي سي ده، او په دې ټوله باندې ما ویډیو جوړه کړې ده چې د هر شی څنګه کوې، د دې ټوله په پارټ 1 کې ما کړې ده. په دې کې زه صرف سر در خلاصوم سي ده. رپورټ به داسې نارمل و داسې ترتیب باندې ورکړې. والیم یعنی د ده مقدار به داسې ښه په ترتیب ورکړي، هغه د 200 ونیسي بیا د 9 ملي لیټر پر نارمل دی، ستا چې هر څو رالي هغه به په مابینځ کې داسې ورکړي سي ده. ویسکوسټي که نارمل وه خو نارمل ورکړه، که پنډ و خو تیک ورکړه، که نری و تین ورکړه سي ده، نو په دا مابینځ کې سي ده. یو دی لینکوفیکیشن یا لینکوفاید ټایمز، دا په څونه حالات کې د دې غاز سره ایله سو، دا څونه په حالات کې سره ایله سو، دا په دې باندې ما ویډیو جوړ کړی. لینکوفیکیشن ته څنګه کوي څنګه نه کوي سي ده. د دې نارمل رینج چې دی هغه د 10 ونیسي بیا تر 80 منټو پورې نارمل دی، یعنې په دې مابینځ کې که دی سره ایله سو دغه یې وکړي لینکوفیکیشن سره وسو نو نارمل دی. نو تا ته چې هر څو ټایم باندې وسو هغه دا وکړي. پی ایچ تیزاب به ته څنګه ګورې، تیزاب د ده نارمل الکلاین دی، د 9 ونیسي بیا د 0 ونیسي بیا د 8 ونیسي بیا د 0 پورې د ده نارمل دی. دلته چې تا ورواچوې هر څونه رالي هغه به تور کوي سي ده. یو دی سپرم کوانټیټي، یعنې سپرم ته څنګه معلوموې یا کوانټیفیکیشن چې ورته وایي سي ده. ټوټل سپرم به سي ده، ټوټل سپرم په دې ما ویډیو جوړه کړې ده څنګه معلومېږي سي ده. د دې نارمل رینج چې دی هغه د 15 میلیون څه ونیسي بیا د 1 میلیونه پورې نارمل دی سي ده. په انسان کې د دې کم چې راشي هغه ته ما ولې چې شوی کېږي او د دې طریقه مې لیکلی دی چې دا څونه تور کولی شي سي ده. په داسې ترتیب منظم به تورته ولیکي سي ده. یو دی منټالیټي هغه وخت کې چې لینکوفیکیشن شوی سي ده، نو په هغه کې بیا 4-5 ګروپه دي سي ده. سپرم منټالیټي یعنې سپرم منټالیټي به ته د 15 بیا تر 50 پورې چې څونه لوړ تلي هغونه نارمل دی که سپرم منټالیټي راله سي ده. په دې کې بیا ګورو چې څونه تیز دی. ګریډ ای یعنی ریپیډ پروګرسیو منټالیټي ګورو چې کوم په 4 په نامه باندې دی، هغه چې تر 40 ابو وي، یعنې د 40% پورته یي سي ده. او که سلو چې در 2 څونه کم وي هغونه ښه یي، یعنې 3 په نامه باندې کوم چې ګریډ بي یا سلګیش یا پروګرسیو منټالیټي ورته وایي سي ده. هغه چې تر 10 باندې څونه کم راځي هغونه د ده نارمل او هغونه بهتره سي ده، او دا سلو دې ته وایي. او ګریډ سی چې کوم دی نن پروګرسیو منټالیټي، یعنې هغه بیا در 15 چې څونه کم وي هغونه بهتره چې دی حرکت ولا زیات پکښې کوي سي ده. یو دی اموټایل یا اموټالیټي ډي چې کوم ورته وایي د اول په نامه، دا هم در 15 چې کم وي هغه نارمل دی سي ده. امونټي چې حرکت نه کوي مړه پراته وي سي ده. بل راځي مایکروسکوپي کې 4-5 کلمه به دا ښایسته ولیکې، دا کوم رپورټ چې ما لیکلی دی مکمل
نارمل به داسې ښایسته ولیکئ ده هغه سپرم ویبیلیټي یعنې څو پرسنټه ژوندي دی یعنې په دې د سپرم څو پرسنټه ژوندي دی په سل کې یعنې څو پرسنټه دا ژوندي دی نو هغه 8.50 څخه چې پورته وي هغه نارمل دی ده یو سپرم ویبیلیټي ډیټس چې دی دا در لس څونه کم وي هغه نارمل دی ده لینکوساید یعنې سپینه وینه پکې را روانه ده که نه ده د هغه نارمل رینج څو دی د 0.2 یعنې های پاور فیلډ دی آر بي سي سره وینه پکې را روانه ده څونه ده او د هغه نارمل رینج د دې د 0.2 های پاور فیلډ پر نارمل دی ده افتینل باید نیل پکې راشي ده اګلوټینیشن هم باید نیل یا ابسنټ پکې راشي اګلوټینیشن چې دوی په آپس کې سره خیسه وي ده او دا ټولو باندې ما ویډیو په پارت 1 کې 28 ساعته خلاص کړی دلته زه صرف رپورټ درشم ده داسې په منظم طریقه به ورکوي ده یو د سپرمټوجینیک سیلز هغه سیل ته وایي چې کم امیچور سیلز یې بالغه سوي نه یي امیچور یې یعنې د سپرم هغه امیچور سیلز یعنې هغه چې بالغه سوي نه هغه پکې را روان دي هغه هم د 2.4 پورې نارمل دی دغه د چې دی نارمل دی ده او بل دی راځو سپرم مورفولوژي چې دی هغه تقریبا په هغه کې څو قسم دی یو اب نارمل سپرم دی یو نارمل سپرم دی نارمل سپرم باید در 15 کم وي او نارمل باید در 15 پورته وي په مورفولوژي کې چې ته وګورې مورفولوژي د ده شکل ښیي بیا په هغه کې ته وګورې چې د ده څو پرسنټ سر یې خراب را روان دی باید چې در 15 کم وي در هر څو کم وي باید څونه د ده خراب سر کم راځي هغونه ښه دی بیا ګوري د ده غاړه چې څونه غاړې د ده د خرابې دي د کم نیک چې دی اب نارمل نیک چې ورته وایي لکۍ چې د ده لکۍ څونه خرابې را روانې دي پشکې دا په داسې پرسنټیج په داسې حساب باندې ورکوي ده او لوړ یو شی زما یورسو ده دا ریپیټ پروګرسیو چې ته ورکوې دا به ته 100 پوره کوې ده 100 به ته پوره کوې بیا به ده ورکوې اوس دلته ما 15 ورکړی دی دا رقم په ترتیب به ورکوي ده او یو دی په اخره کې اودر مایکرو ارګانیزم یعنې بل داسې ژوندی موجودات پشکې را روان دی که نه دی را روان یو دی فروکټوز چې دی فروکټوز د مین انرژي سورس دی چې ده دا به پازیټیو ورکوي که نیگیټیو را روان نیگیټیو ورکوي که پازیټیو را روان پازیټیو را روان لیکن د دې نارمل رینج چې دی هغه پازیټیو دی ولې د مین سورس اف انرژي دی اوس د دې ټیسټ و مایکروسکوپ کې څنګه کېږي په کوم ترتیب کېږي دا ټوله ما پر دې باندې ویډیو جوړه کړې ده چې ده او ایزوسپرمیا کراله هغه کې دا ریپیټ پروګرسیو اور سلو پروګرسیو اور نن پروګرسیو دا 0 راځي چې ده منټالیټي هم 0 راځي چې ده او دلته اب نارمل چې دی هغه هم 0 راځي او نارمل چې دی هم 0 راځي یعنې ټوټل 0 راځي ځینې شیان چې دی هغه پکې راځي ځینې نه راځي نو ټوټل چې کوم سپرم سره تعلقات لري تخم سره تعلقات لري هغه ټوله 0 راځي چې ده او که کم وي هغه داسې مثال اوس نارمل رینج 15 چې ته کم راشي مثال اوس د دې د 10 راشي هغه اولیګوسپرمیا ده یا د 15 میلیون څخه کم راځي هغه اولیګوسپرمیا ده حرکت کم کوي هغه ته ما ګر سر د خلاص کې چاره کمنټ چې ورشي چې کم راتلی هغه به دغه په حساب باندې ورکوي چې کم د نارمل رینج باندې کم راځي یا زیات را رواني هغه به هغه کمنټ په هغه ترتیب په دې حساب ورکوي نور مو د خدای په امان په مخ